مورفیم ته ورته دی چې خپله معنا نه لري خو ولې په ویو کې یا په وینا کې د مانیز توپیر سبب ګرځي. که چېرته په یوه لیکنه کې دا مراعات شي نو لیکنه خوندوره کوي، که مراعات پکې نه شي لیکنه بې خونده نو یا اصلي مفهوم له لاسه ورکوي او لوستونکی د لوستو پر مهال له ستونزو سره مخامخ کیږي. ښه، اوس لیکنښې دي څه شی؟ اوس راځو موږ هغه اصلي خبرې ته د لیکنښې. مخکې مو ویلې چې بیلونکي نښې دي. نو دا بیلونکي نښې څه معنا؟ لومړنۍ لیکنښه چې ډېره زیاته کاریږي هغه نقطه ده یا ټکی دی، یا په انګریزي کې فول سټاف بولي. نقطه او موږ یې ټکی بولو. دا کوم وخت کې کاریږي؟ ټکی چې موږ تاسو ټول ورسره بلد یو. ټکی هغه مهال کاریږي چې یوه جمله بشپړه شي او بشپړ مفهوم ورکړي. د جملې په پای کې موږ ټکی ږدو نو وایو چې جمله بشپړه شوه. مثلا یو مثال به زه دلته په تخته ولیکم. زه ننګرهار راډیو تلویزیون ته راغلم چې د لیکوالۍ درس ثبت کړم. نقطه باید کېدم. لکه مخکې چې موږ تاسو په دې باندې خبرې کړې وې چې په یوه لیکنه کې وبخښئ په یوه جمله کې فعل، فاعل، مفعول او یو منطقي تړاو موجود وي. دلته فعل شته، فاعل شته، مفعول شته او کله کله په دغه کې مفعول زیات وي په یوه جمله کې، یو یا دوه یا درې، کله یوي، کله یوازې دغه فاعلي چې فعل سر ته رسېدلی مفعول وجود نه لري. خو یو معیاري جمله چې فعل هم پکې شته، فاعل هم پکې شته، مفعول هم پکې شته او هغه منطقي تړاو یا لاجیکل سیکوینس هم پکې شته دی. نو د یوې بشپړې جملې په آخره کې دا کېښودل کېږي. بشپړه جمله په دې معنا چې د یو عبارت نه وروسته نه کېښودل کېږي. مثلا عبارت څه شی دی؟ ننګرهار تلویزیون ته تګ. ننګرهار تلویزیون ته تګ دا یو دغه دی، یو عبارت دی، دا یوه بشپړه جمله نه ده. نو لهذا موږ چې کله جمله کارو نو جمله چې کله بشپړ کړو په آخره کې باید موږ نقطه ورته کیږدو. یوازې د یوې جملې تر بشپړولو وروسته نقطه نه کاریږي، بلکې نقطه یا ټکی د استعمال یا د کارونې نور موارد هم لري. معمولا منګه په مخففاتو کې، مخففات یا ابرویشن چې ورته په انګریزي کې وایي، د دې ترمنځ منګه ټکي کارو. مثلا میم 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 ټکی موږ وکارولو. څه معنا؟ ملګري ملتونه. یا اوس وخت کې واو جیم
ولسي جرګه یا میم ټکی جیم مشرانو جرګه یا ځینې نور دغه اصطلاحات دي مثلا پی 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 پبلک پرایویټ پارټنرشپ یعنی د عامه او دولتي چارو ترمنځ همغږي یا پی پی اس پریزیډنټ پرایویټ سیکیورټي او آی سی Organization Islamic Countries ډیر نور مثالونه په نورو ژبو کې هم شته دی په ابرویشن کې خو ما یوازې د پښتو او انګریزي مثالونه ورکړل ځکه مې دا مثالونه ورکړل چې دا اوس زموږ په دغه کې اهم دی مثلا د ولسمشر ځانګړی ګارد د پی پی ایس په نوم باندې یادېږي اوس مشهور دی نو ځکه مې دا مثال ورکړم یا او آی سی اوس کله چې موږ خبرې کوو نو ارګنایزیشن اسلامیک کنټریز یا د اسلامي هیوادونو سازمان دی ډیر کله زمونږ سیاستوال دغه اصطلاح کاروي نو که دغه اصطلاح په لیکنه کې کاریږي او بیا پښتو ترجمه کیږي نو لازمه دا ده چې موږ دغه مخففات چې کارو یا ابرویشن چې کارو نو ترمنځ یې ټکي ورکو همدارنګه د عددونو ترمنځ کله چې موږ اعداد لیکو نو ضرور دی چې ټکي په منځ کې وکارو د اعدادو په منځ کې ټکي کارول مثلا موږ وایو چې کله چې یو دغه لیکو یو ټکی چې ورکوو د بیلتون نښه ده دوه ټکی درې ټکی څلور ټکی پنځه مثلا دغسې دا لیکو یو شي ته باید زموږ پام وي چې دا د عمومي او د لویو اعدادو سره باید توپیر ولري مثلا مخکې دغسې یوه توضیح چې مسلسل شمیرې یا پرله پسې شمیرې په دې شکل باندې راوړل کیږي نو د هغه لوی